پښکلا مو آباد زړه او تنا زما کندهار ښاروالۍ د شکاپور دروازې سړک د لومړي فاز د پاته برخې د اساسي قریزه کولو چارې راپیل کړې. شکاپور دروازې سړک چې تقریبا ټوله 2.2 کیلومتره دی، د دې د اول فاز د هغه اولي طبقې کار خلاص و، د دومې طبقې کار یا د نن شروع شو الحمدلله. اسفالټ پر اچول کیږي او دا به ان شاء الله العزیز په 3 ورځې کې دغه فاز تکمیل سي، بیا به د موټرانو پر مخ خلاص سي تر څو چې بله طبقه بیا آینده هفته ان شاء الله العزیز پر اچول کیږي. نو بیا د دې فاز کار ګواکې مکمل خلاص سو. پاته سو د دوم فاز کار یې په چټکۍ سره روان دي الحمدلله. هغه به اوس 50 یا 55% کار یې سوی دی، چرې جوړې سوي دي، ډېر ځایونه یې ډبره اچول سوې ده، کار یې پر مخ روان دی. هغه چې مطلق د دې ځای څخه خلاص سو، هغه به په ډېر ژر وخت کې ان شاء الله العزیز هغه کار هم خلاص شي. دغه سړک چې د یخ کاریز او کرز دوه لارې څخه شروع بیا د کرز سرپله پورې غځېدلی دی، تقریبا 2920 متره اوږدوالی او 11 متره بردوالی لري. د دې څخه وروسته د ویرینګ طبقه لرو چې هغه طبقې کارونه یې د دې څخه وروسته راپیل کیږي او ټوله کارونه یعنی مکمل د اسفالټو کار یې د 2 هفتو په جریان کې تکمیلیږي. موږ جمعه ورځ کریابي نه ده کړې، پکښې کې د شپې د ورځې مو کار پکښې کړی دي. نو اوس انشاءالله الرحمن د 1 هفتې یا د 1 نیمې هفتې په وخت کې انشاءالله دغه سړک دغه طرف خلاصیږي او پر بل طرف باندې کار شروع دی سره. بس انشاءالله چرې جوړې سوي دي د خیره، سپروسنګ یې سوی دی، بلډر یې سوی دی، 4 لاس راپورته سوي دي، جیسي یې سوی ده. په نږدې راتلونکي کې د خیره د سبیس د بسکورس طبقې کېږي د خیره انشاءالله ژر به د خیره سره د اسفالټو طبقې ته زمینه برابره سي. زما ته جنت یې زما زدي واخلم بلا ودان اوسې ودان روح بدن. دغه سړک چې د کلونو راهیسې ویجاړ او وران و، اوس یې په رغولو سره د همدې لارې تلونکو کسانو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. اوس شکر الحمدلله دا سړک چې جوړ شي ګرده به وساس د دوړو سبې سي د موټران را وسیله په خپل لار باندې به ځو راځي دغه نه قدر کې وسایي موږ ته جوړ موږ په ډېر خوشاله موږ په دې فخر کو. دغه ځکه په کارو ډېر خوشاله یو ځکه چې موږ دغه سیمو اوسېدونکي پر دغه لار تېرېږو را تېرېږو. مسلمان اولس مل می ودم په قدم که خوړل